السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم ډاکټر کریم الله صاحب را سره ناسته ډاکټر صاحب ډیر خلک پیژني موږ د امریکا نیو جرسي ایالت په اټلانټیک سیټي نومي ښار کې یو او د دنیا د دویم لوی سمندر نه چې کم دی نو په 3 منټه د واک په ډسټنس یا پیدل فاصله کې یو که چپې راغله نو ما ډاکټر صاحب نه خوړې مشي او خیر الله دې خیر وکړي سمندر خبرې نه کو نه د ډاکټرې خبرې کو نه د زناورو خبرې کو خبرې داري ډاکټر صاحب چې د امریکا نه په خپل کلی کې په سواد کې چې کم دی نو د خیر خېګړې کار کوي تاسو ته کوم چې څه خیر خېګړې کارونه کوي او ډاکټر صاحب چې مرسته تمړتیا لرو په دغه نیک کار کوي ډاکټر صاحب ته خپل خپل وي تاسو چې کم دی زه په ډیره دا خبره کباب کې اډو کې نه جوړېږم ډاکټر صاحب واره بیا په خیر راغلی ستړي مشه ټول اول خو زه وکیل خان تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ټیم راکو او اصل خبره دا ده چې د پروفیشنل لاین سره موږ د یو سوشل اکټیویټیز هم کوو او دا سوشل اکټیویټیز موږ د امان ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې یو فاونډیشن چلو رجسټرډ د رجسټر د ګورنمنت سره او دغه فاونډیشن زمونږ د نیکه د وختونه را روان دی او وس چې دی نو هغه موږ لاسو ته راغلی او موږ یې په خپله چلو څه مرسته کوي خلکو سره څه قسمه مرسته کوي څومره کار هم کړی ولته دا وایي څومره کار هم کړی دی زیاتره کار خو موږ ډېر زیات کارونه کړي هغې خو زه تا ته نشم ویلی خو بهرحال اوس موږ لکوټې لیمټ کلی دی زیاتره کار زمونږ په ایجوکیشن باندې هم شو دی ډېرو کسانو سره موږ په ایجوکیشن کې هم خیر ښېګړې کړي تعلیمي مد کې موږ هم مرستې کړي دي د هغې نه علاوه د یتیمانو کونډو سره هم موږ ډېرې مرستې کړي دي د هغې نه علاوه چې زمونږ د پری میډیکل کیمپونو په مد کې چې لکه علاقې خلکو ته موږ طبي مرستې هم ورکړلې دي او پری میډیکل کیمپونه یې ورته ارینج کړي دي صحیح تاسې کارونه خو ډېر تنظیمونه دي داسې چې هلته کې کوي او د خیر ښېګړې کارونه کوي ستاسو تنظیم څومره بدل دی دغه نه ځکه چې اکثر خو خلک په داسې قسمه خلکو هغه شک و شبهات هم ډېر زیات دي که نه ډېر خلک په دې کې کروړپتیان شو نو هغوی دا خیال دی چې اوس که زه چې د ډاکټر صاحب له پیسې ورکړم ډاکټر صاحب ته ډاکټري پرې نه دي او زموږ په پیسو باندې چې کوم دی ځان چې لنډ کروزر وانخلي دغه شوبات هم پکې شته که نه دا نو تاسو دا تنظیم باندې به ټرست ولې خلک کوي څه وجه به الحمدلله دغه ټرست خو چې دی هغه زمونږ برقرار دی اصل وجه دا ده چې الحمدلله موږ ته د څه شي کموت نشته نه څه ضرورت شته او د خیر ښېګړې دا کار خو موږ کوو موږ یې څه د لالچ دپاره نه کوو دا موږ صرف د الله د رضا دپاره دا یو خدمت خلق دی او موږ دا روان کړلی او دا موږ چلو په دې کې موږ څه قسم نه د چا نه لالچ کوو او نه د چا نه په دې کې څه غواړو چې یا موږ پالیټکس کوو په دې باندې موږ دغه دپاره هم نه کوو ثواب په غرض باندې او الحمدلله ټرست د خلکو په موږ باندې ډېر زیات دی زموږ سره زیاتره چې دي زموږ فیملی ممبر زموږ سره هیلپ کوي او د هغې نه علاوه فاینانشلي صحیح فاینانشل چې کوم تاسو سره مرسته کیږي تاسو د کورنۍ غړي دي هغه پیسې راغونډي ها نو ډاکټر صاحب اوس داسې ده چې تاسو ویب سایټس ویب پاڼه څه شي باندې تاسو خلک ګوري چې خلکو ته پته ولګي چې دا بالکل زمونږ چې دی نو زمونږ د فیسبوک پیج هم شته امان ویلفیر فاونډیشن په نوم باندې او د هغې نه علاوه زمونږ خپل یو ویب سایټ هم دی amanwelfarefoundation.org د هغې نه علاوه زمونږ پرسنل چې څومره ممبر دي هغه ډېر زیات هانش دي او زمونږ سره کار چې څومره هم کسان کوي نو هغه نه زمونږ نه څه لالچ کوي نه زمونږ نه څه پیسې اخلي نه څه تنخواه اخلي هغه هم د الله د رضا لپاره کار کوي او ټول ښه پروفیشنل ښه ویل ایجوکیټډ دي زیاتره پکې ټیچران دي ډاکټران دي زمونږ سره خپل یو ویل ایجوکیټډ ټیم دی تعلیم یافته ټیم صحیح او که څوک د سره مرسته کول غواړي تاسو دا مطلب مثال په توګه راتلونکي کې څه پلان نه لرئ اوس راتلونکي دا خبره چې څه اراده لرئ چې څه به کوئ راتلونکي پلان خو زمونږ زیاتره په ایجوکیشن باندې دی په هیلث باندې دی د هغې سره موږ غواړو چې هر موږ یو امبولیټري سیسټم خپل لوکل علاقې دپاره پرووایډ کړو د هغې نه علاوه موږ په ډسیبل کسانو باندې هم کار کولو یو خواهش لرو څنګه به کار کوي ته کورسې ورکوي هغې ته چې کوم دی مرسته ورته جوړ کړي ریمپونه جوړ کړي پوڼو سره چې کوم دی یو ریم جوړ کړي څنګه سلایډ جوړ کړي هغو سره لکه موږ کوشش کوو چې هغو دپاره یو داسې یو سکول سړی کولاو کړي او په هغه سکول کې لکه موږ هغو ته یو د ژوند د ضرورت هغه طور طریقې وښیو لکه زموږ زیاتره کار په دغه باندې دی
په دغه باندې تاسو وایي چې خاصي د کسو خیرات ورکي کسو زکات ورکي او تاسو په خپل باندې راشي دغه تنظیم د لارې خلکو سره مرسته کول غواړم د ډاکټر صاحب خبرو مقصد هم دا دی نه دا څه بالکل خبر خو پاتې نه شو ډاکټر صاحب بالکل هیڅ خبره هم نه پاتې منګه لکه د چاته داسې نه وایي چې هر زمونږ سره لږ هیلپ وکړي خو که څوک کول غواړي او په خپله مرضۍ لکه په هغې کې یاره موږ ته د یو منشن کړي چې یاره تاسو د یو کار دی موږ د یو ټاسک راکړي او هغه چې دی هغې باندې به موږ د هغو دپاره هغه کار وکړو کولی شو سمه ده ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب چې راسره خبره اترې وکړه ډاکټر صاحب د امریکا نیوجرسي ایالت کې په اټلانټیک کاونټي کې د څاروو د ځناورو د سپو د پیشوګانو ډاکټر دی او دلته چې کوم دی نو د داسې ادارې سره کار کوي چې هغه خیراتي کار کوي خیراتي مطلب دا دی چې د ځناورو خیال ساتي د انسانانو سره سره چې کوم دی نو دلته د انسان د ځناورو صحت هم ډېر خیال ساتل کیږي نو ډاکټر صاحب په دغه مت کې خپل خدمات ورکوي دلته په امریکا کې د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ سیمې سواد سره تعلق ساتي د خپل سیمې نه و چې دغه کار مې پیل کړی دی ډېره مودې نه راته ویل چې خبرې اترې به کوو په دې موضوع باندې زما خپله هم چې کوم دی نو وختل چې ډاکټر صاحب سره خبرې کوم نن نیوجرسي ته راغلی وم نو وختل مې چې ډاکټر صاحب سره خبرې اترې کوم ډاکټر صاحب له خولې تاسو په خپله وړه څوک سره رابطه کول غواړي په ویب سایټ او داسې شته چې ټلیفون شمیرې خو مو بس که څوک رابطه کول غواړي د تنظیم سره دی وکړي هغې کې د هغو خپل ویب سایټ باندې د هغو ټول ویب سایټ څه شی ویب سایټ وایي کنه امان ویلفیر فاونډیشن .org او د هغې نه علاوه د هغو فیسبوک پیج هم دی پای کې د هغو واتساپ نمبر هم شته او زه یو ټرسټ لرم چې څومره هم زمونږ د ممبر دي کو تاسو د هغو سره هم رابطه وکړئ نو زما په هغو باندې ښه 100% د یقین دی هغو ازموده کسان دي لکه څومره کسان چې هم زمونږ سره په دې کې کار کوي نو هغه ټول ښه ویل ایجوکیټډ دي او مطلب یې د الله د رضا لپاره کار کوي زمونږ سره هېڅ قسم زمونږ نه لالچ نه کوي صحیح لالچ نه کوي ښه نو دا خو ډاکټر کریم الله صاحب تاسو خبرې اترې وایي په ګاډي کې کېناستو باران دی موسم خراب دی دلته کې سیلۍ ده طوفان دی خو موږ غوښتل چې د ډاکټر کریم الله صاحب دا خبرې تاسو ته کېدم نو ډاکټر کریم الله صاحب تاسو ته ویب سایټ خو د خپل شک شوبات کوم په زړه کې څه هم وي نو هغه ورسره وکړئ د یو خبریال په حیث دا مرکه ما وکړله او دا مرکې چې کوم دی نو مطلب دا دی چې زه نه ستاسو د پیسو ذمهوار یم نه د بل څه ذمهوار یم خو یو نیک کار وم چې تاسو ته په ګوته کړم که تاسو پوهېږئ تاسو پکې خپله ونډه لوبولی شئ خپله برخه لوبولی شئ ولوبوئ او که نه نو هرګز چا باندې چې کوم دی نه زور شته نه زیاتې شته او د خپل تصدیق سره چې کوم دغه شنو کې ځکه چې سړی د خپل علاقې نه سو شروع کړي د خپل کور نه د خپل ګاونډي نه د خپل خپلوانو نه د هغې نه پس چې کوم دی نو نورو سیمو ته ځي ولته خلکو سره مرستې کوي نو ما غوښتل چې د ډاکټر کریم الله صاحب دا خبرې تاسو ته کېدم همدې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت الوی سفر راته پروت دی دعا راته کوه چې په خیر ورسه